ځکه هر څومره ګناهګار سم که هر څومره د الله نه فرمانه سم نو هیڅکله په خوله باندې یا علي مدد نه سم ویلی یا غوث پاک مدد نه سم ویلی د خپل الله سره شریک څوک نه سم نیولی ما ته مرګ قبول دي لیکن دغه الفاظ ما ته نه دي قبول ځکه چې زما د الله نه علاوه بل یو مددګار نسته ټول د الله محتاج دي دنیا ټول مخلوقات د الله محتاج دي که هغه هر څوک دي بعض خلک د پیرانو څخه غواړي بعض خلک د قبرو څخه غواړي بعض خلک د زیارتو څخه غواړي نو دا خبر واوري چې دا شرک دی مدد او قدرت د هغه الله په لاس کې دی چې ما او تا پیدا کړی یو چې دا ټول پیدا کړی دي ته چې د کم پیر څخه مدد غواړي هغه پیر هم د الله محتاج دی ته چې د کم غوث پاک څخه مدد غواړي هغه هم د الله محتاج دی او الله خپل فرمایي قران کریم کې واذا سالك عبادي عني فاني قريب د خپل بندگانو ډیر زیات قریب يم ډیر زیات ونږدې يم وبل آیات کې الله فرمایي چې فدعوني استجب لكم ما سخي وغواړي زه ستاسو دعاګانې درته قبلوم دا نه دی ویل چې د پیرانو څخه وغواړي دا نه دی ویل چې د انبیاو څخه وغواړي د صحابه څخه وغواړي الله فرمایي چې فدعوني ما سخي وغواړي توحید دعوت در سره شرک کوي او د شرک مخالفت کوي